امید دي چې سلامونه بله سلامونه او نیکې هیلې قدرمن متک صاحب او د باس ټول ګډون کوونکو ته او همدارنګه د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیلهمند یم چې بس ټول روغ او جوړ او د روغتیا په جامه کې اوسئ. تاسو نم د زړه له کومې مننه کوم چې زمونږ برنامې ته چمتو شوئ او زمونږ بلنې ته لبیک ویلې. دا ستاسو د شخصیت ښکارندوی ده. کورم ودان، تاسو ښه راغلی. کورم ودان مننه. مقصد زه لږ په لیکونو کې ښه یم مګر ما کله دغسې پروګرامونه مخته نه دي وړي. په معذرت سره که یو څه سکتګي پکې راځي ما وبښئ. خیر خو هغه د زړه خبرې د زړه خواله چې وکړي هغه طرز ترتیب دومره مهم نه ده. انداز د خبرو خو هغه اصلي خبرې باید وشي او په ډاګه وشي او بیا د دې نه چې خوف و هراس ولرو. زه راځم تاسو نه به تاسو هغه بیوګرافي یا سوانح چې ما ولوستلې او پوښتنه مې وکړه نو ما ځینې سوالونه تاسو دپاره جوړ کړي چې هغه ډېر ستونزمن یا سخت سوالونه نه دي. نو مقصد چې سخت نه وي چې موږ چندان زما په امتحانو کې موږ تل ضعیف وو. لومړی پوښتنه زما تاسو د ارګ افسر په توګه دنده درلودله. درست په دې وخت کې حفیظ الله امین د افغانستان رئیس جمهور و او په همدغه وخت کې د رئیس جمهور د کار ځای د ارګ څخه تاجبیک تپې ته انتقال شو. که تاسو دا موضوع روښانه کړئ چې د انتقال ولې وشو، له کومه دا نظر د انتقال پیدا شو، مهرباني وکړئ. مننه صاحب. زه باید اول دا ووایم چې وایي سره غله راغله سره راغله او توره ورځ یې په موږ جوړه کړه. بالکل. او دا هغه ورځ ده چې د وطن ټولې ناخوالې له همدې ورځې شروع شوي او تر ننه پورې هم دا دوام لري. دا منحوسه ورځ د افغانستان په تاریخ کې تل او د یو تلپاتې تورې ورځې په توګه پاتې کیږي. نسلونه به یې غندي او عاملینو ته به یې خپل نفرتونه ډالۍ کوي. اصلي مطلب ته راځم. د یو هیواد شتون لپاره درې څیزه ډېر لازم دي. زه به لومړی سیاسي استقلال، دوهم اقتصاد، دریم نظامي قوت. شاه امان الله خان وتوانید چې موږ لپاره سیاسي استقلال واخلي مګر د خپلو خلکو په زور د خپل ملت په زور باندې دا کار وکولی شو. مګر په اقتصادي لحاظ که موږ د خپل وطن تاریخ له نادرخان نه شروع تر دا ننه پورې وګورو موږ کوم اقتصادي قدرت نه درلوده او زموږ اقتصادي قدرت تر د داود خان تر وخته پورې او حتی تر شپږم د جدي پورې 80% د شوروي په اقتصاد متکی وو. موږ خپل اقتصاد نه درلوده او موږ د شوروي د اقتصادي مثلا مثال درته درکوم. دوی په افغانستان کې مثلا د ګازو پایپلاینونه جوړ کړي وو مګر د دې پایپلاینونو میټر په ترمس کې ایښی و. یعنې دا په دې معنی چې موږ په اقتصادي لحاظ د دې صلاحیت نه درلوده چې له دې نه استفاده وکړو. یا مثلا هغه فابریکې چې د مثلا هغه د کانال پروژه چې موږ ته جوړه کړې وه د هغې ټول مالټې حتی شوروي ته تلې موږ اجازه نه درلوده چې له هغې نه استفاده وکړو. مثلا دلته زه بعض یاداشتونه لرم. ښه مشره هغه دغه یاداشتونه خو به وروسته هم ښه دا به دغه کړو. نو اصل مسله دا وه چې موږ د اقتصادي لحاظه 80% د شوروي تر سلطې لاندې وو او په نظامي لحاظ موږ 100% د شوروي تر سلطې لاندې وو. حتی موږ د یوې مرمۍ د تولید قدرت هم نه درلوده. نه دا تاسو د شاه د وخت یادوئ که د امیر شېر دا تر ټول نه دا د شاه له وخته تر دغه پورې تر شپږم د جدي پورې او تر شپږم د جدي پورې زموږ 100% ټول نظامي مهمات ملزمات تخنیک دا ټول شوروي نه راته. موږ خپله هیڅ شی هم نه درلوده. حتی د سرباز یو پتک هم موږ تولیدولی نه شو.
نو په دې ځای کې زه یو مثال در کوم. یو وخت کله چې د کمانډو نوی قطار جوړ شو، د دغه قطار لپاره ملزمې ته ضرورت و، مثلا پتک ته ضرورت و. یعقوب خان هغه وخت کې لوی درسیز و، دته وړاندیز وشو چې دغه مشره په بخښنې سره چې ډیر مشران د تا لایف ګوري او تا خبرې د پام وړ دي را به شو زما هغه موضوع ته زه راځم، همدغه لپاره درته وایم. په حقپال صاحب هم هلته اشاره راکړه چې اصلي موضوع ته راشي. مهرباني وکړه. صحیح ده. نو اصلي موضوع دلته خپله پتکونو ته ضرورت ده. شوروي ته دوی وړاندیز کوي، وزارت دفاع ته، چې موږ د سربازانو لپاره پتک او ملزمې ته ضرورت ده. وایي موږ خو دا نشو درکولی، ځکه نشو درکولی چې دلته هغه نظامي تعادل له منځه ځي په منطقه کې. په یو پتک باندې دوی داسې یو بانې کولی. په هر صورت راځو هغه اصلي موضوع ته راځو. اصلي موضوع ته راځو. زه د خلکو په کور کې په ګارد کې افسر ما او یو ناڅاپي امر شو چې ګارد باید تاجبیک ته انتقال شي. او هغه ځای چې د 58 کال د سرطان په میاشت کې ارواښاد طریقې ته هم دا وړاندیز شو چې ته ګارد انتقال که تاجبیک ماڼۍ ته، مګر هغه ورسره ونه منله. دا په دې معنا چې شورویان د شپږم له جدي مخکې د ارواښاد طریقې په وخت کې هم پلان درلوده چې ګارد تاجبیک ته انتقال شي. د قوس د میاشتې اخره شپې د ګارد د هرې قطعې د مسؤلیت استقامتونه معلوم شو. د ګارد لومړی کنډک د شمال په استقامت، دوهم کنډک د جنوب او جنوب شرق په استقامت، همدغه د تاجبیک د ماڼۍ هدف دا ده. او دریم کنډک د جنوب او جنوب غرب په استقامت ځای په ځای شو. د افسرانو ټوله د تاجبیک د ماڼۍ په لومړي او دومه کرښه کې ځای په ځای شو. دغه خپله تاجبیک ماڼۍ چې ده، دلته د افسرانو ټوله چې هغه 100 تنه افسران هغې کې تنظیم، دی ټول هلته ځای په ځای شو. دا چې ځینې پروپاګند کوي خلک چې مثلا د امین ګارد د روسانو لخوا په حساب خپله امین د ارواښاد امین د روسانو لخوا ساتل کېده، دا مطلق غلطه ده. نو ځکه زه به اوس دلته د هغه قماندانانو نومونه واخلم چې دوی په هغه وخت کې تا ویل چې تیره ده، یعنی دا مشاورین روسان ورسره نه وو؟ مشاورین خو د ظاهرشاه په وخت کې هم دا مشاورین وو. دا مشاورین په ګارد کې مو د افغانستان په ټولو قطعاتو کې دا مشاورین موجود وو. حتی یو کوچنی اشپز په افغانستان په وګړو باندې د اعتبار نه درلود. نه زه هم دغه نقطو ته زه اوس ټولو ته راځم. مثلا د لومړي کنډک قماندان محبوب شاه خان نومېده چې زما اوس هم په ذهن کې پاتې ده. د دوم کنډک قماندان زمان الله خان نومېده. د دریم کنډک قماندان شهید رقیب خان نومېده. د افسران د ټولي قماندان لومړی بریدمن حبیب الله نومېده. د تاجبیک د غولې د دروازې، هغه چې دروازه چې تاجبیک داخليږي، د هغې دروازې ساتونکی شهید غلام حضرت و. د ماڼۍ دا ټول افسران دي. د ماڼۍ د دروازې ساتونکی شهید میرنواز ګربز و. او د خپله د ماڼۍ ساتونکي 100 تنه افسرانو. نو دلته روسان چیرې وو؟ روسان نه وو، بلکې موږ خپله د تاجبیک امنیت ساتلی و. دا مازې دروغ دی او دا هېڅ حقیقت نه لري. اوس راځو د اشپز مسله. دلته یو اشپز راغلی و، دا د بهرنیو میلمنو لپاره د اشپزي کوله، مګر او دی د همدې لپاره موظف شوی. نور ټول هغه اشپزانو چې حتی د ظاهرشاه له وخته هلته پاتې وو، سپین ږیري ما په خپلو سترګو ټول لیدلی دي. او دوی هم له کومې ورځې چې زه په ګارد کې وم، دوی تر اخره پورې هم هلته وو او دغه غذاګانې ټولې دوی خپله تهیه کولې. ښه، اوس اصلي موضوع ته راځو چې دغه جګړه څه رقم پیښه شوه او څه موضوع وه. دا د مازدیګر او ماښام ترمنځ وخت چې د تاجبیک په ماڼۍ یو دم ډزې شروع شوې. په دې وخت کې اقبال چې د
ګارد د استخباراتو مسؤل و. دی په یو میکروبوس واز موټر کې راځي او حبیب الله خان ته وایي چې اخوانیانو حمله کړې، لومړۍ درجه یې زهرات دي. وروسته له هغې ډزې دومره شدیده شوې چې د تاجبیک قصر مکمل ور واخیسته او ورونه ته یې پورته شو. موږ داسې فکر له ځانه سره وکړو چې اخوانیانو یا مثلا اسلام پالو دومره قوي اصلیه له کومه کړه او دوی ته چا ورکړه په داسې وخت کې، او دوی مثلا داسې د توپونو چې د اوازونو نه داسې معلومېدل چې دا ټول د مثلا د ټانکونو د محاربوي ماشینونو مرمۍ دي او دا وریږي. دوی دغسې اصلیه له کومه کړې. زما خپل مسؤلیت چې و دا د تاجبیک ماڼۍ په دومه کرښه دی او حبیب الله چې و هغه د په لومړۍ کرښه کې مسؤلیت درلود. دا د ولسواکۍ ماڼۍ چې وه خپل تاجبیک دې ځان ته اصول درلوده او هر شخص ته د تګ اندازه معلومه وه چې تر کوم حده پورې څوک ورتلی شي او هر چا ته اجازه نه وه چې په هره نقطه کې هر ځای ته ورشي. همدا د ډزو په باران کې و چې قمندان زنګ وواهه، ده وویل چې ځینې ماشین محاربوي راځي چې دلته پورته له تاسو سره مرسته وکړي، تاسو اجازه ورکړئ. دوی چې پورته راغله په همدغه محاربوي ماشینونو کې د الفا د قطعې هغه تروریستي افسران چې د خاص د تروریزم لپاره تربیه شوي او دهشت افغانو، دوی په دې کې ناست وو چې هر څوک د دوی مخې ته راځي په هغې باندې ډزې کوي. دلته په متقابل ډول زموږ لخوا هم ډزې په دوی شروع شوې او دغسې دوی لکه د توتو په شان ورژول، پسې نور راغله. دغه ټول دغه ماحول د تاجبیک چې و دا له مړو مکمل ډک شو. تر دغه اندازې پورې د ګارد مسؤلین دلته جنګ وکړ. کله چې دغه د ګارد مسؤلین په حساب نور توان د دې نه درلوده او دوی ډېر زیات و، د دوی لیواګانې هلته راغلې وې، له پورته نه هم ډزې کېدې، له کته نه هم دوی په تعرض باندې شروع کړې وه. دوی خپله داخل د قصر ته ننوځي. په داخل د قصر کې هم سخت مقاومت کېږي. د میر نواز ګربز لخوا مقاومت کېږي. پورته هلته د فتح په نامه، د عبدالرحمن په نامه چې د ارواښاد امین زوی د هغه لخوا مقاومت کېږي او تر اخري مرمۍ پورې دوی ټول ورسره جنګېږي. کته په ګارد کې هغه نور قطع چې دوی راځي د هغې سره هم د ګارد ټول کنډکونه په جنګ اخته کېږي. یعنې داسې فکر وکړئ چې په لزهاو محاربوي ماشینونه د دوی موټردار وسایل ټول په راکټونو د ګارد قطعاتو لخوا ویشتل کېږي او په لزهاو محاربوي ماشینونه د دوی نه هلته پاتې کېږي. د دوی تلفات نسبت د ګارد قطعاتو ته داسې محاسبه وکړئ چې تر 10 چندو هم زیات و. زه یو مثال درد کوم. د دوم کنډک د دریم ټولي قمندان عبدالله نومېده، یا د په خیر چې هر ځای کې د په تنها ځان باندې تقریبا 14 محاربوي ماشینونه د روسانو وویشتل په راکټ باندې او په مجموع کې ټولو د روسانو په ضد مقاومت دلته وکړه او د هغې ټول تعرضونه دفع کړه. مګر چون د قواو تناسب برابر نه و، په همدغه علت باندې او بل اراضي نه وه او اراضي د ګارد قطع چې و هغې په د قلا د تکتیک باندې بلد و او په سرایي تکتیک باندې هیڅ بلد نه و. د ګارد نوی موقعیت چې و د سرایي تکتیک و او دې سره هیڅ آشنایي نه درلودله. بله مهمه موضوع دا وه چې خپله د دښمن تعریف معلوم نه و. موږ تر اخره پورې پوه نه شو چې زموږ دښمن څوک ده اوس دلته. درېیمه مهمه موضوع دا وه چې سوق اداره مختل شوه. هلته سوق اداره ځکه مختل شوه چې دوی چون د لستوڼي د مارانو په شان دوی
اولین کار دا وکړه چې په هغه ځای کې چې یعنی دا داسې معنا لري چې دی 15 دقیقې زموږ سره وروسته له 15 دقیقو زموږ په ضد ودرېدل. دغه مشاورین هر څوک چې وو دی مستقیما له خپلو قطعاتو سره ارتباط درلوده او هغه قطعاتو ته یې زموږ ټول نواقص او زموږ کمزورتیاوې مخکې له مخکې ویلې وې چې موږ په کومه نقطه کې یعنی دی د 5م ستون دنده هلته اجرا کړه خپله دغه مشاورینو. مشره یو بل خبره د حفیظ الله امین په حاکمیت کې روسان 4 ورځې مخکې په خواجه‌روا کې کوز شوي وو. دغه څه موضوع ده؟ دغه څه کې به زه تاسو ته مکمل معلومات درکړم لکه څنګه چې موږ له خپلو مشرانو اورېدلي دي. په 1350 کال کې د سرطان په میاشت کې د افغاني هیات او د روسي هیات چې د افغانستان د دفاع وزارت هیاتو او د شوروي د ستر درستیز هیاتو د ستر درستیز هیات د شوروي کابل ته راځي او یو قرارداد دلته امضا کیږي چې هغه د نوي نظامی تخنیک قرارداد ده. باید نوی نظامی تخنیک افغانستان قواو ته ورکړل شي چې په دې نوي نظامی تخنیک کې تانکونه، محاربوي ماشینونه او دافع هوا قوتونه، الوتکې، خپل جنگي هلیکوپټرونه او په زرهاو نور موټردار وسایل دا ټول شامل دا د لخوا امضا کیږي چې زموږ لخوا هیات رئیس په دې کې شاپور احمدزی او معاون ډګروال غلام سخي خان پیلوټ د هوایي او مدافع هوایي قوو قماندانو. د دې لخوا چې کله امضا کیږي دې ته ویل کیږي چې موږ به دغه څه چې تاسو سره امضا کړه د 50 کال تر هوته پورې تاسو ته در ورسو، مګر د افغانستان طرف چې هر څومره وغوښتل دا وسایل دی تر اخره پورې ورنه کړه. حتی کله چې هر وخت ترکه له هاوانانه کرملین ته راغی او په اني ډول وغوښتل شو، په ناڅاپي ډول هلته وغوښتل شو، یعنې مخکې له مخکې هیڅ پلان سفر نه و پلان شوی. کله چې هلته ورځي د همدغه لیست بریژنیف ته وړاندې کوي چې دغه لیست ماته راکړه. هغه ورته وایي چې لیست یو خوا پرېږده، ورشه اول د اندروپوف سره مشکل حل کړه. دا موضوع ډیره مهمه ده او په دې باندې به اوس راځو اصلي موضوع ته. هغه موضوع به زه خلاصه کړم بیا به کابل سوال اصلي موضوع دلته دغه نظامی تخنیک دی واده وکړه چې موږ به دغه نظامی تخنیک د هوایي پل له لارې انتقال کړو. دا مغه قراردادو چې په 50 کال کې امضا شوی دغه نظامی قطعات دغه نظامی تخنیک باید انتقال شي کابل ته او د کابل نه به وروسته ټولو قطعات ته توزیع شي. پلان په دې رقم و چې دغه به ټولو قطعات ته توزیع کیږي او بیا وروسته له هغې به نوو افسرانو ته ټریننګ ورکول کیږي، وروسته له ټریننګه به دوی بیرته ځي. په دې څه کې قماندان صاحب غلام سخي خان چې د دې هیات معاون او ضمن کې دغه قرارداد هم د امضا کړی د روسانو له هغه چا نه چې دا مسؤلیت درلوده چې خواجه رواش ته راغلو هغه ته وایي چې دغه قطعات باید تاسې عاجل دغه نوې مالزمه چې راغلې تاسې دا توزیع کوي. ولې دلته ساتلې؟ دلته په ګارنیزونونو کې حرج و مرج جوړ کړی ده. هغه ورته وایي چې موږ به د شنبې په ورځ دا کار وکړو. اول باید صنوف دغه جدا جدا کړو، د خپل د صنوف د مالزمه، یعنی مثلا تانک به جدا کوو، زردار به جدا کوو، مثلا توپچی به جدا کوو، بیا به وروسته له هغې هر صنف ته جدا جدا ورکوو، د هر صنف مالزمه به جدا کوو او بیا به وروسته ورکوو. مګر ویل موږ به دا د شنبې په ورځ وکړو. حال دا چې دوی د پنجشنبې په ورځ باندې حمله وکړه، یعنی دوی د نظامی تخنیک د انتقال په نامه افغانستان ته راغلي.
دوی په دې نامه نه دي راغلي چې پیسه چې راسم دوی مستقیما حمله کړي د دوی حمله یو بزدلانه حمله وه او د شا لخوا په خنجر وهلو تر اخري لحظې پورې مثلا مثال در کوم امریکایانو چې حمله کول طالبانو ته اختر ورکړه چې یا به اسامه راکوي که اسامه نه راکوي موږ در باندې حمله کوو مګر روسانو تر اخره پورې تر اخري لحظې پورې د دوست اکټینګ کړی هیڅ وخت دی د دښمن د یو دوست و مګر د دښمن په څیره کې شانه د دښمن په څیره کې دوی د دښمن په څیره کې عمل کړی دی نو ځکه دغه که چېرته دوی مستقیما د افغان طرف په دې پوهېدلي وای چې مثلا دوی د حملې پلان لري په هغې حالت کې دوی ډېر سختو تلفات سره مخامخ کړي او په جهاني سطح هم ډېر زیات بدنامه کېدل نو که بل تاسې کوم سوال لرئ زه خدمت کې یم سوال لږ خلنډه مختصره به خیر دا د نور نه پوښتنه تا څخه به پوښتنه کوم لومړی خو دا ده چې تاسې د ستا د خبرو داسې معلومیږي تا خبرو نه موږ داسې یو څه واخیستل چې یعنې په امین باندې ظلم شوی ده واقعا په امین باندې ظلم شوی په وخت چې امین باندې ظلم شوی ده ډاکټر نجیب ته خلک شهید وایي او د امین نوم ولې نه اخیستل کېږي په میډیا کې نشته ده په کابل کې انځور نه ځړول کېږي طرفداران یې نشته حتی زوی یې چې زه ګوره زه لیبرل ډیموکرات سړی یم زه د هېڅ پورې یم حتی د امین یو چا راته بله ورځ ویلې د ډېر نږدې انډیوال مې د المان هغه راته ویلي او وتک صاحب زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې په شا وتمبېدل حتی د امین زوی د ببري امین د واده کارت یو ما ته رالیږلی وای د امین تخلص پکې نه و د واده کارت یو ما ته رالیږلی او د واده تخلص پکې نه و زه نه غواړم شخصي ته دا موضوع لاړې شي یعنې دا یو بېلګه مې درته وړاندې کړه دویمه مسله دا ده ګوره ته کله چې شعارونه ورکول کېده د نور محمد ترکي په وخت کې په ګډه کور کاري ګډوډي دا بیا په مسؤلیت او عدالت او قانونیت باندې بدل شو دا شعار او بیا وروسته د 12,000 کسانو لیست د وزارت داخلي په دیوالونو باندې نصب کړی شو او ادعا کوله چې دا د ترکي په وخت کې دا اعدام شو دغه افراد اشخاص اعدام شول نو ځکه روسان ورخطا شول چې دا خو یې ټول روشنفکران یا سویتیست یا چپیان له منځه یوړ نو ځکه هغوی یرغل یا تیری وکړ او په داخل کې قیامونه یعنی ډېر قیام وشو په څو ځای کې قیامونه وشو لومړی قیام د بالاحصار و دوم قیام د جلال آباد د 11مې فرقې و دریم قیام د شیندولو څلورم قیام په رشخورو کې وشو نو تاسې دغه د اشرارو اشاره دغه قیامونو ته وکوله او که دې کې اشرار دخیل و او یا اصل مسئله ستاسې خبره صحیح ده ما تر یو حده پورې واخیستله اصلا مسئله په هغه وخت کې چې مثلا د کور کالي او ډوډۍ شعارو واقعا که د هغه وخت شل میاشتنۍ دوره وګورئ په هغې وخت کې ډېر زیات کارونه سرته ورسېدل 370,000 کورنیو ته ځمکې توزیع شوې 11 میلیونه خلک د سود سلم او ګروۍ له هغه درون پیټې نه خلاص شو دا د هغه وخت شرایط و شل میاشتې ډېره لنډه موده ده او په هغې وخت کې یعنې دا ستره تېروتنه وکړه نه وه دا زما په نظر باندې دلته مسله څه شی ده مسله دا ده چې ته د 15% خلکو په نفع کار کوي او که د 95% په نفع کار کوي د 95 دلته سوال ده چې د 95% په نفع دا ګټه وه مګر سم شپه سره که د تاسې فلسفه خو سویتیست وه او یا د سوسیالیستي پلویان وي تاسو موږ دیموکرات یا ټولنیز نوم ورکوي د سوسیالیستي هغه ورکوي او ځینې ورته د کمونیستي نظام د راوړلو یا بنسټپالان موږ په هېڅ وجه موږ نه کمونستان او نه سویتستان موږ ملي خلک او موږ دغه سیستم خو چې تاسې پلي کاوه دا خو د کمونیزم یا د سویتیزم څخه راخیستل شوی چې کارل مارکس په خپل داس کیپیټل دوم کتاب کې لیکلي دي چې دا دې لپاره 300 کاله 400 کاله وخت هغه د نړۍ علمي سره ډېره لوړه لاړه شي نړۍ دې ته تیاره شي مذاهب له منځه لاړ شي
رنګونه د انسانانو لاړ شي، قبیلهي سیستم له منځه لاړ شي، نو بیا هلته کار کوي. ته هلته په افغانستان کې ډوډۍ نه پیدا کېدله، د خدای دپاره ډوډۍ نه پیدا کېدله. فیوډالیزم کم از کم 50-100 کاله په یو کوچنۍ ټولنه کې، او بیا هغسې سنتي ټولنه، هغسې مذهبي، هغلته اخوانیانو پکې کار کړی و، او بیا هلته چا حتی کلیزه نه پېژندله، صحابه نه پېژندل. اوس هلته محمد تره کې ته یو ویډیو ده، هلته سالګیره کې خو په هر صورت دې نه باید سړی انکار نه کړي چې دغه نظام چې و دا ډېر ځوان نظام و، او په دې کې د غریبو خوارو غریبو خلکو اولادې وې، او دوی اکثرا اطرافي خلک وو او له هغې ځینې راغلي وو. مګر 2 کاله 20 میاشتې د یو نظام لپاره دا ډېر لنډ عمر ده، او په دغه لنډ عمر کې دوی ورو ورو هغه څه زده کول، ټولنه یې ښه درکوله، له ټولنې نه یې زده کول او بیرته یې ټولنې ته وړاندې کول. راغلو د کارل مارکس نظریاتو په حصه دغه اوس فعلا تاسې فکر وکړئ په اروپا کې مغه نظریات مخته ځي. اروپا د مغه د کارل مارکس نظریاتو په اساس منځته راغله. تقریبا فعلا د سوسیال دیموکراسي سیستم په اروپا کې بیخي مروج ده. دلته 90% خلک یو ډول ژوند لري. نو اوس راغلو د افغانستان په حصه کې، نه د افغانستان حصه کې که راشو کنه په بخښنې سره زه به هم دغه خپل په منځ کې به خبرې کوم. که تاسې دې ته وګورئ چې دغه کوم سوسیالیزم یا سوسیال سیستم دلته روان ده، دا په افغانستان کې 80 کاله مخکې و، ځکه هر څه وګړیز و او ټولنیز و. موږ ملي بس دولتي و، تعلیم و تربیه هم دولتي و، بانکونه ټول دولتي و، کوی کار هم درلوده، سرک سازي هم درلودله، مکریان هم درلودل، خانه سازي هم درلودله. خو دا دولتي سیستم و. زه ستا په نظر مطمئن یم، مګر دلته په اروپا کې دا ټول خصوصي سیستمونه دي، صرف د دولت تر کنټرول لاندې دي. دغه کارونه چې تاسو وویل دا ټول دولتي سیستم پورې اړه لري، دلته خصوصي سیستم پورې اړه لري. بیا اړتیا څه وه چې په داود خان باندې دوی کودتا وکړله؟ داود خان خپله اشتباه وکړه. تیار جوړ سیستم داود خان خپله اشتباه وکړه چې په خلقیانو یې حمله وکړه. که چېرته دوی د خلقیانو رهبران نه وای بندي کړي، هېڅ وخت خلقیان دې ته حاضر نه وو چې په دغسې شرایطو کې چې انقلاب وکړي. دا په خلقیانو باندې تحمیل شو دا انقلاب، او کنی نه عیني شرایط د دې لپاره مساعد و، نه ذهني شرایط د دې لپاره مساعد و. دا انقلاب مخکې له وخته که داسې ووایي چې خلقیانو مخکې کار کړی و، د داود خان سره په دولت کې ځای په ځای شوي وو، که داسې ووایي دا به ښه رانه شي؟ هېڅ وخت خلقیانو د داود خان سره یو ځای کار نه ده کړی تر اخري پورې، او صرف خلقیانو دا پلان درلوده چې د داود خان سره تنه په دې باندې موافق و چې موږ به جمهوریت نه دفاع کوو او د جمهوریت د تکامل لپاره به کار کوو. دا د خلقیانو نظر په هغه وخت کې. او بل دغه انقلاب په موږ باندې تحمیل شو. صحیح ده چې د دې انقلاب په مقابل کې په حساب په اوایلو کې خلک هم پورته شو مثلا، مګر دغه جنګونه ورو ورو د ختمېدو په حالت کې و. تاسې د 50 کال د عقرب قوس میاشت وګورئ، په ټول افغانستان کې تنه جنګ په برګ مټال کې و، په کران منجان کې و، او په تګاو نجراب کې و، چې هغې لپاره هم قطعه تماده شوي و. دا د ختمېدو په حالت کې و. تاسې په خپلو خبرو کې ویلې چې موږ سویتیست نه وو، موږ سوسیالیستان نه وو. نو بیا د تاسې دغه سیستم چې راغلی دا خو مکمل د سوسیالیزم دا خو یو دا ملي او دیموکراتیک سیستم و. دا ملي او دیموکراتیک سیستم نن په اروپا کې نه. نو تاسې بیا سوسیالیستان و یا همدغه کمونستان په هغه وخت کې لوی قدرت ابرقدرت و، سوپر پاور و، د تاسې حتی یو اشپز هم د روسیې و چې هغه همدغه امین صاحب ته یو دقیقه امین صاحب ته همدغه اشپز یو د فزار ورکړي و که نه یې ورکړي؟ دا راته ووایه. دغه روسي اشپز امین صاحب 2 وارې په زهرو باندې دغه شوی ده، په حساب مسموم شوی ده. مګر اول ځل دی مسموم نه شو. د کولا په واسطه داسې وایي کتابونو کې دا لیکل شوي دي چې د کولا په ذریعه باندې دغه زهرو غږ مو ورک شو مشره.